تصور وکړئ یو هیواد چې نن امریکا ته د لوی شیطان نوم ورکوي، همدا هیواد یو وخت امریکا خپل تر ټولو وفادار ملګری بله. پوښتنه دا ده داسې څه وشول چې دوستي په دښمني بدله شوه؟ چا دا اړیکه ماته کړه او ولې دومره ژور، دومره خونړی او دومره نه بخښونکی بدلون واخیست؟ آیا ته پوهیږي چې امریکا یو وخت په ایران کې پوځیان لرل، استخباراتي شبکې فعاله وې، اقتصادي مشاورین موجود وو، د ایران پاچا خپل سیمه ییز ساتونکی بله او حتی د ایران اټومي پروګرام خپل امریکا پیل کړی و. نو بیا دا څنګه ممکنه ده چې همدا ایران نن امریکا ته وایي ته لوی شیطان او امریکا ایران شرمحوره وبلله؟ نو دا یوازې د سیاست کیسه نه ده، دا د تیلو، قدرت، استعمار، انقلاب، وینې او انتقام کیسه ده. دا د غلا شوي عزت کیسه ده، دا د نسکور شوي منتخب حکومت کیسه ده او د هغه ولس کیسه ده چې په خپل سترګو یې هر څه ولیدل چې څنګه بهرنیو قوتونو د دوی برخلیک د شطرنج د دانې په شان له یوې خانې بلې خانې ته ولېږداوه. نو پوښتنه دا ده آیا ایران رښتیا هم کله خپلواکه و او که نه؟ او تر ټولو خطرناکه پوښتنه دا ده تاریخ یو ځل بیا د تکرار په حال کې دی او که نه؟ لومړی برخه، هغه وخت چې ایران د برتانیا او روسیې امپراتورۍ په منځ کې ګیر و. 19مه پیړۍ ایران چې هغه وخت ورته فارس ویل کېده په ظاهري او خپلواک هیواد و، باچا یې درلود، بیرغ یې درلود، حکومت یې درلود، خو په حقیقت کې دا هیواد د دوو سترو امپراتوریو ترمنځ ایسار و. له یوې خوا برتانوي امپراتوري وه چې غوښتل یې خپل تر ټولو قیمتي استعمار یعنې هند خوندي وساتي او د منځني ختیځ لارې تر خپل کنټرول لاندې راولي، او له بلې خوا روسیه وه چې غوښتل یې د ایران له شماله ښکته راشي، تودو اوبو ته ورسیږي او خپل نفوذ پراخ کړي.